एक्टर तसं एक्टर ولد एक्टर خېټه دي ته एक्टर بچی دي ته एक्टर مور او پلار دي او ته تاسې دلیپ کمار راغلی چې کروڑونه په جیب کې اچي ته خو د پښتنو एक्टर یې او تا له به څه درکوي 15,000 یا 10,000 او په دغه 15 او 10,000 باندې تاسو یوه تروزه او شپه په ځان یوه کې بالکل د دې چې جهانگیر عادل بھائی وفات شو څنګه چې یو ټایم کې زمونږ اسلام ګل ماما وفات شي او دغه شانتي اسرار باچا یکدم وفات شي سو اوس مونږ ملو شوي وو په دې باچا خان مرکز کې یو ویک مخکې یو ډېر مخلص یو ډېر ښه انسان زما ذهن بالکل کار پرېښودی دی او دا هغه ټایم دی چې په دا زموږ سخته په موږ باندې راځي موږ سره خلک سات نه ورکوي او دا هغه اواز دی چې نن موږ کوو چې زموږ فنکارانو ته تاسو تحفظ ورکړي کم از کم په ژوندون مو چې تپوس نه کوئ په مړي خو مو تپوس کوئ که نه ایم پی اے وي ایم این اے وي د هغه ځای د چارسدې د پېښور وزیر اعلی له وزیر اعظم ته خواست کوو چې خاص طور د جهانگیر عادل صاحب مرګ ته راشي او دوا وله وکړي که په ژوندون یې څه نه راکوئ په مړي خو یو کفن راکړئ که نه چې هغه کفن را باندې واچوئ او جهانگیر عادل صاحب خو خپلم یو پارټۍ سره کوم الله جنتونه ورکا پاک پروردگار ګور په ګور نور کا او ما ته نه ده پته چې دا خبر څنګه او زه د سیدي ګروپ کې اډ یم ما چې څنګه ګروپ کولو په د هغې مدد ته هغه خبر یکدم ورکوي خاص کر که د خوشحالۍ خو موږ کوو شیر کوو خو د غم ښادۍ یا د ناجوړتیا شي نو خبر موږ ورکوو خو چې کله ما هلته وینم زه په ژړا شوم یکدم جهانگیر عادل صاحب څنګه وفات شو څه چلو شو نه ناجوړه نه څه او دلته بیا طارق جمال صاحب دی وال باندې طارق ماما چې کوم دی تھینک یو سو مچ هغه دا شی شیر کړو او شازیب دی ما تخکاری شازیب هم کړو بیا ډاکټر یوسفزئی ثاقب یوسفزئی ما ته وویل جهانگیر بھائی ټول درپسې ډېر زیات خفه دي ثروت بي ډېر زیات وخت یې وچړل خالده یاسمینه सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।